بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله العظيم. دا میاشت ده اگست انګریزي حساب سره اگست میاشت ده او نن د اگست لسم تاریخ دی. تاسو ته معلومه ده چې په دغه میاشت کې زموږ د دې پاکستان د ازادي تاریخ چې 14 تاریخ د پاکستان د استقلال د دې ملک د ازادي د دې د خود مختاري ورځ ده او دا ورځ خلک المانځي په سرکاري سطح حکومت عوام په دې کې د خوشحالي اظهار کوي. لیکن اوله خبره خدا ده چې ازادي دا د الله د جانب یو غټ نعمت. یقینا ازادي په حقیقت کې ډیر غټ نعمت دی او مسلمان د پاره د کافر سره ازادي دا ډیر غټ نعمت دی. او ازادي دې ته ویل کېږي چې مسلمان د پاره ازادي دا ده چې مسلمان د دین او د شریعت په احکام باندې عمل کولو ته آزاد. د کافرانو د غلبې د وجه مسلمان یا په کوم کفار ملکو کې چې د کافرانو راج دي د دوی حکومتونه دي الته مسلمان په آزادانه ډول باندې منځ عبادت قرباني روزي تراویح داسې عبادت په آزادانه ډول باندې نشي کولای. لکه تاسو ویني فلسطین کې مسلمان آزاد عبادت بیت المقدس ته آزاد نه دي. دغه رقم امریکا برتانیه نور ملکونه داسې دي. هندستان دا نزدیک قریب مسلمانانو عام عبادت ته رکاوټونه او تکلیفونه پیدا کیږي. نو ازادي د الله یو غټ نعمت دی خو چې ازادي وی اول یو خبره خدا ده چې ازادي د الله نعمت دی. د هر نعمت شکر گزاري پکار ده. قران کریم کې الله تعالی فرمایي فذكروني اذكركم تاسو ما یاد کړئ زه تاسو یادوم واشکروا لي ولا تکفرون. الله تعالی و زما د نعمت شکر گزاري وکي زما د نعمت ناشکری مکوئ. بل آیات کې قران کې الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو زما شکر ادا کوئ الله پاک وي د کم نعمت شکر ادا سي زب اضافه کوم نور بدل کوم او که زما د نعمت ناشکری کوئ الله تعالی وي بیا زما عذاب ډیر دردناک او سخت دی. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. نو اوله خبره خدا ده چې ازادي د الله یو نعمت دی. ازادي د دې نعمت شکر گزاري د دې شکر ایستل مسلمان باندې لازم ده. اوس د دې نعمت شکر گزاري په څه طریقه باندې ایستل فکر یو زموږ په وطن کې زموږ په ملک کې د ازادي د جشن ازادي د 14 اگست د 14 د اگست چې کوم جشن ازادي پروګرامونه یا دغه سی ورځ دوه مخ کې کیږي ان لله و انا الیه راجعون. دا سدي سړی بوای چې دا د یو کافر او د غیر مسلم هغه ازادي ورځ المانځي د مسلمان د پاره پکارو چې د دې نعمت شکر گزاري وکي او شکر گزاري د نعمت هغه د چې د الله په حضور کې سر په سجود سي خیرات صدقه وکي. الله رب العالمین تاسو ته دومره غټ نعمت راکړي د ازادي. لیکن د دې برخلاف چې موږ په ملک کې سکیږي په دغه ورځ باندې مخلوط پروګرامونه کیږي. به نیم بوریان نیم اوریان زنانی چې نیم بدنونه ښکارای سینې او بغلونه لښکارای داسې زنانی دانسونه کوي د نارینه بیگانه اجنبي خلکو سره دغه په حضور کې دانسونه کوي. هغه کارونه چې هندوان او انګريزان بکول هغه نن مسلمان د خپل ملک جشن ازادي هغه د پاره کوي. شراب نوشي یو صحافي ورځ لیکلو چې په ټول ملک کې دومره شراب نوشي په بل ورځ نه کیږي لکه په کوم ورځ چې جشن ازادي په دغه 2-3 ورځو کې دومره شراب نوشي مسلمانان کې چې تر حد زیات ده. اوس دا د الله د نعمت شکر دی. اسراف او فضول خرچه نه کیږي. دلته خبرې دا دي چې په ملک کې مهنګایي ده او ګرانی ده او ګیس ګران دی او بجلی ده او شیان د خوراکي شیان ګران دي پیسې نشته غربت او الته په 14 اگست باندې دومره اسرافونه دومره بے ځای فضول خرچانی چې ان لله انسان هریان سی ګوت په غاښ ونسي. حالانکه فضول خرچ انسان ته الله رب العالمین قران کې څه فرمایي ولا تبذر. الله تعالی وایي اسراف فضول خرچ مکوا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. دا د شیطان ورونه دي
څوک چې فضول خرچي کوي. ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. اسراف مکوي. څوک چې اسراف کوي د دې سره د الله نفرت دی، الله محبت نور سره کوي. نو زموږ په دې ملک کې څومره وکړي دغه ترا مردم ازاری کیږي. په کار خدا و چې د انسانانو همدردی او خدمت سوی وي په دې ورځ باندې. نه موږ په هغه کې مردم ازاری کیږي. ځوانان الکوانی بازارو کې رواني او اوبه بوتلان ډکړي، تیلی او شاپران ډکړي، عام عزتدار انسانان حتی چې زنانی معاف کینه په هغه باندې هم اوبه غورځي. دا څومره زیات د اسلام خلاف عمل دی. دا شکر نه دی، دا د الله د نعمت ناشکری ده. او د مسلمان ته تکلیف رسول، مسلمان ته اذیت رسول. پیغمبر علیه السلام درې واره ویل په خدای مې دې قسم هغه مؤمن نه دی، هغه مؤمن نه دی. صحابه څوک یا رسول الله؟ هغه سړی چې د لاس او د زبان سره بل مسلمان ته تکلیف رسیږي. مسلمان ته لا یؤمن، نبی علیہ السلام مؤمن ندی کم سړی چې مؤمن ته مسلمان ته تکلیف رسي. په دې وجه باندې یا اول خبره خدا ده ک ازادي موږ آزاد یو، نو د ازادي د دې نعمت شکر گزاري ده چې سړی د الله په حضور کې عبادت هغه زیاتوالی راولي او د الله د خلق خدا خدمت وکوي. دا د الله د نعمت شکر گزاري ده. زه خو هم چې معلومه نه ده چې اوس موږ ملک آزاد دی کنه، اول خدا سوال دی چې موږ ملک آزاد دي کنه. زما په نظر خدا ملک آزاد نه دی، ځکه ازادي خو دې ته ویل کېږي چې ته په مذهبي قانوني په هر ډول باندې ته آزاد یې. موږ ملک آزاد، زموږ فوج آزاد دي، زموږ حکمرانان آزاد دي. نو اول خبره خدا ده چې بهر آقاوان چې کم آرډر ورته وکړي زموږ حکمرانان هغه پر کول د پاره کوشش کوي. او دویمه غټه خبره دا ده چې د یوم ازادي په ورځ باندې د جشن ازادي په ورځ باندې چې کوم چا نمایان کردار کړي، چا یو ښه کارنامه کړي، په دغه ورځ باندې د حکومت او سرکار د جانبه و هغو ته ایوارډ او انعامات ورکول کېږي. تاسو وایاست زموږ په دې ملک ازادي کې کردار د دې د چاو زموږ د ملک آزاد کړي چاري دا فلمي اداکارانو آزاد کړي، دا ګلوکارانو آزاد کړي، دا ډانسرو او فلمي اداکارانو ګلوکارو او فنکارو شذو آزاد کړي. ان لله و انا الیه راجعون. کله چې د هندستان د ازادي، د پاکستان د ازادي جنگ ولو تاسو تاریخ وګوري، د شیخ الهند تاریخ وګوري، د مولانا قاسم نانوتوی تاریخ وګوري چې علماء دیوبند خاص کر علماء د پاکستان د ملک د ازادي د پاره کوم قرباني ورکړي دي، کوم شهادتونه علما ورکړي دي. نن په دغه ورځ باندې د ازادي په ورځ د علما او د کردار تذکره نه کیږي. نن د کوم زنانی چې ډانسري دي، کوم زنانی چې ګلوکاري او اداکاري دي، کوم چې نیم پرده کړي، بے پرده زنانی د عام خلکو په مخ کې ډانسونه کوي، رخصيږي، هغه ته ایوارډونه ورکړي، د علماو تذکره نه کیږي. د علماو تذکره حالانکه د ملک آزاد شوی دی. اوله نعره دا سيو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. یعنی د پاکستان کې بدل لا اله الا الله ويم او د لا اله الا الله ولا عزت وي. نن د لا اله الا الله عزت دی پاکستان. دا د ازادي مقصد سوچته ډانسو او فلمي اداکارانو کې بازانو ته انعامات ورکړه، علما، دینی طلبه او هغه په سر باندې وو د هغه کردار کوشي وو. مسلمان په دې ملک آزاد وي، مسلمان ته به عزت وي. د مسلمان د عزت لپاره د ملک آزاد شوی دی. د علماو په کې کردار دی. یو تاریخ کې لیکلي دي چې هندستان انګريزانو د پاکستان د ازادي چې کوم چې ازادي وشتله هغه علما گرفتار کړل، جیلونه په ډک کړل. یو عالم بیان کوي چې د کلکته او د دهلی په مابین کې څومره فاصله ده، وای داسې درخت نه و چې په دې باندې د یو عالم لاش نه جوړه. هغه علماء د پاکستان او د ازادي او د امریکای او د برتانیې سره د ازادي اعلان کړیو. انګريزانو برتانیې هغه علماء ته د دې سزا ورکول چې د ازادي خبرې په خپل نه کوي، د جهاد خبره به نه کوي. نو ملک آزاد کړي چا دي؟ نن و انعامات چاته تقسیمیږي. افسوس خدا دې چې په کارو حکومتي سطح باندې د علماء او د دینی مدارس کومک او مدد سوی
نه زموږ فوج زموږ ادارې زموږ حکمرانان د غیرو په اشارو باندې عمل کوي IMF ورته وایي دینی مدارس به کنټرولې دا دی اوس ګورې زموږ فوج زموږ عوام زموږ حکمرانان د دینی مدارس او دینی مدارس د خپل قومي دهري کې راوستل ستا په قومي دهري کې په قومي تسلسل کې چې کومي کالج او یونیورسيټي دي دا هغه تعلیم برباد دي د اعلی تعلیم د لپاره موږ سټوډنټان زموږ طالبان بهر ملکو ته ځي او الحمدلله د دینی مدارس کردار دادی چې نن اجازه ورکول سي د خو مشرف په دور کې هغه د عربو یا د عام د دینی تعلیم د لپاره ویزه باندې کې تنن ویزه خلاص کړ چې د عرب دنیا سره د دنیا سره زموږ دینی مدارس زموږ د علماو سره د علم زده کړو د دین زده کړې لپاره د دنیا سره څومره خلک راځي الحمدلله دینی مدارس هغه په دین آباد دي خو لیکن افسوس چې د غیرو اشاره د یورپ اشاره وسی IMF اشاره وکي قرضه هغه وخت درکوم چې دینی مدارس باندې نن زموږ سیول زموږ فوج او زموږ فوجي او زموږ سیول حکمرانان چې دي د دینی مدارس په خلاف باندې اوازونه اوچتي دغه د بندولو کوشش کوي د علماو د کنټرولولو کوشش کوي زوینده ناکام کوشش دي دا څنګه چې د الله غضب ته دعوت ورکي الله د ملک او د هغه خراب نه کوي الله دې زموږ حکمرانانو ته صحیح پکار خدا د چی د دې علماو دینی مدارسو کومک او مدد سوی د دې حوصله افزایی سوی او بلدا IMF نور ملک خو هرڅه پلاس IMF اوس دا تقاضا کوي چې ستاسو په ملک په آئین کې چې کم قادیانیان دي چې د پیغمبر د ختم نبوت منکرین دي هغه ته ازادي ورکړي تاسو اصول د زموږ د ملک قاضي قضات چې ورته ورکړي چیف جسټس زاریان زه پدیم نه پوهیږم چې علما په دې باره کې ولي سنوي دا سړی اوس د قاضي قضات لایق دي دته اوس چیف جسټس ویل پکار دي چې د اسلامي آئین او دستور خلاف فیصله ورکړي د رسول الله دشمنانو ته په پاکستان کې چې داغه مقصد لا اله الا هغه ته ازادي ورکړي دا سړی د دې قابل دی چې سړی چیف جسټس ورته وایي او دا حکومت د دې قابل دی چې د دې خبره سړی ومني لہذا پاکستان د الله ازادي د پاکستان کې یو نعمت دی د پاکستان مطلب دا لا اله الا الله په دې کې بدل لا اله الا الله او د هغه ويم کې او دیني مرکزونه دیني مدارس او سلف زای وکړي افسوس چې موږ په ملک داسې نشته زموږ ملک غټ کمال دادی چې څنګه پیسې وګټه غټ کمال دادی چې کېلو تماشا وک غټ کمال دادی چې ډرامي او فلمي اداکاري او دا د دې ایوارډونه ورکړي دا اوس تاسو ولیدل د پاکستان په د نیزه‌بازي کې ورزولو کې یو د پنجاب یو ځوان دی ارشد ندیم په نامه هغه نیزه‌بازي اولمپیک میله ګټلې ده هغه ته په کروڑو روپۍ انعام ورکړي حالانکه نیزه‌بازي یو کیلو بازي تماشا ده او زموږ د ملک درې حافظان چې د ورلد د ټولي دنیا په سطح باندې هغه د قران کریم مقابله ګټلې و مجال دی که یو حکمرانان یو ورپی مور کړي نه د هغه حوصله افزایی کړي فإلى الله المشتكى پکار خدا او په 14 اگست باندې هغه حافظان راغشتل شوی حافظ ابوبکر او هغه رقم نور حافظان چې په ورلد په سطح باندې مقابله ګټلې هغه علما او چې شت تصنیفونه کړي هغه علما او هغه مدارس هغه بورډ وفاق المدارس چې هغه ته انعامات ورکړي تاسو خدمات ډیر شدي صرف وفاق المدارس په کال کې 1,00,000 بچان د قران کریم حافظان جوړي په کار دا او په 14 اگست باندې د وفاق قائدینو ته د وفاق منتظمینو ته غټ ایوارډونه ورکول شوی چې تاسو ډیر کمال دي د په یو کال کې د نن په هر کال تاسو تر لک زیات حافظان تیاروي خو افسوس نه علما او ته نه دینی مدارس ته نه د قران حافظانو ته نه هغه حافظان چې د ورلد د دنیا مقابله ګټلې د قرآني هغه ته یو ورپم نن په 14 اگست کې د هغه ذکر هم نشته چې انعامات ورکی کم چاته ورکی چې پمنډ ډیر پهلوانی په نیزه‌بازي کې ډیر پهلوانی دغه تر په ګلوکاری کې او په غزل ویلو کې په فنکاری کې ډیر ماهری یا په ډانسری کې ماهری هغه ته هغه ورکی او د دې سه علاوه غلط او محفلونه کې
نو زویم چې دا د دې نعمت شکرګزاري نه ده بلکې د دې نعمت ناشکری ده او دا منافقت دی چې په خوله یو سوای په عمل بل سکی او منافقت چې دی دا الله ډیر ناپسند دی. الله رب العالمین دی زموږ د دې ملک صحیح حکمرانان نصیب کړي داسې حکمرانان چې هغه د دې نعمت قدردانی کولای شي او کچیر د الله او د الله د نبی او د الله د دین بے وفا حکمرانان دي اول الله هدایت وکي کیدات نه په نصیب الله دې مسلمانان د داسې حکمرانانو کاغه فوجي اداري دي که سیول اداري دي الله مې دې اخلاص کړي اول الله هدایت وکي کیدات نه په نصیب الله دې مسلمانانو ته یو صحیح قیادت نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.